امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الفاروق رضی الله عنه چې کله په حق کې د چانه د نیریدو باس راشي نه الته د عمر رضی الله عنه مولای شي کله عدل او انصاف تذکرې دي شروع کړی د عمر رضی الله عنه مولای شي کله عجزي او انکساری تذکرې دي چې د شروع کړی د عمر رضی الله عنه مولای شي او مسکینانو باندې په یتیمانانو په کندو باندې کدي د مهرباني او د شفقت مسله و چیرله عمر بن الخطاب رضی الله عنه مولای شي او که د جهاد او د جنگونو مسله دی و چیرله نو بای که عمر بن الخطاب رضی الله عنه مولای شي لنډه چې د خیر تذکرې دي کوله نو عمر الخير به کې لازم راځي خیر ولا عمر امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړي عبد الله بن مسعود نه اذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر کله چې نیکانو خلکو تذکرې شي نو عمر به کې باوله کې یادوي امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړي دا روایت عبد الله بن عمر رضی ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا کوله اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك یا الله پر دې سړو کې جستا کم خوخي نو اسلام له عزت ورکا عمرو بن هشام ابو جهل او عمر بن الخطاب رضی الله عنه الله کار کړ چې الله بچا مين دي مهاجری هجرت کړو به بدری په بدر کې شریک شو هر جنگ کې به رسول صلی الله علیه وسلم سره ورار یوازې د فضیلت چې په غزوه بدر کې شریک شه او حدیث کې راځي لکه څنګه چې امام بخاری امام مسلم رحمه الله راوړل دي چې الله سبحانه وتعالى د بدریانو تر ښکار شو کوم چې بدر والو او الله وتو اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه تاسو که هر څه کوي اوس کوي تاسو لپاره جنت لازم شي ولکه یو عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا فضیلت دی رسول صلى الله عليه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله اذا حق د عمر رضی الله عنه په جبه دي جاری کړی دی همیشه وقلبه د بجلبانی دی حق وي ځکه یو بل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله عمر الذي عمر بخي لم يترك له الحق صديقا حق دغه لپاره مرګره نه پرې خوري رسول صلی الله علیه وسلم دغه د ایمان گواہی ورکړي او غنښتي ابو دې مجلس کې نو رسول صلی الله علیه وسلم وی بينما رجل راكب على بقره یسړی ورس بغوا باندې سور شیو نه التفتت الیه د غوا سر وړو دي سړی ته وی ولم اخلق لهذا ذو الله دې پر نیم پیدا کړی ته و سوري نه د کسان رسول ته یا رسول الله یو خبري وکړي و دې ځکه نه ابو بکر صدیق په مجلس کې شتي او نه عمر بن الخطاب رضی الله عنه شتي دوه نشته په مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم آمنت به انا وابو بکر وعمر زه خدا خبره ما نه جواب ایمان دی د ابو بکر په ایمان دی او د عمر په ایمان دی ګور عمر شتي نه په مجلس کې دا گواہی د رسول صلی الله علیه وسلم وی د عمر په ایمان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بین انا نائم زوی دوم بخوب کې مولد رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص دا خلق مالدو او دي خلقو قمیصونه چولي او کپڑے چولي د بعض خلکو دا قمیص دي سینې پورې رسیدو د بعضو دا نامه پورې د بعضو دا غینه موچتو وعرض علي عمر او بك عمر رضي الله عنه راغی وعليه قميص يجره او قميص چولو خو بزام بسیرخ کودو صحابو ته پوښتنه فما اولت ذلك يا رسول الله دې تعبیر سره تعبیر سره رسول الله ته الدين دا کمیس چې څومره د شریعت عمر باندې دینداری و عمر رضی الله عنه په ځان په سره دین دي سره کودو عمر باندې دینداری و د رسول صلی الله علیه وسلم گواہی ده صحیحین کې یو حدیث ته ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو باغ ته نه وته نیمه جرا شنن د رسول صلی الله علیه وسلم چوکیداری وکما فجاء رجل يستاذن یو کسره وری وټکو بما چې سوق وی چې عمر بما رسول الله یا رسول الله عمر دی وی چې اذن له وبشره بالجنه جنت زیر ورکو ته اجازه دغه جنت زیر د عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بین انا نائم زودوما وی جنت تلا دې خوب کې په جنت کې مو زنانه ولیده فاذا امراه یو زنانه مې ولیده چې هغه د یو قصر او محل په یو ګډ کې لګیاوه او د سیکو یو ما چې لمن هذا دا کور د چا زنانه چې وګو دس کې او دا قصر او دا بنگله د چا دا یو ما ته وی چې لعمر بن الخطاب
دا عمر رضی الله عنه کور دی او دا هغه بنگله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكرت غیرة عمر، نو ماته د عمر رضی الله عنه غیرت رايت شو فوليت مدبرا، نو شامي کړه ډایرک روان شو. عمر بن خطاب رضی الله عنه غیرتی سره اوس داغه په بنگله کې وزنانه او داس کې جوړ نشي مودره. قال ابو هريره رضي الله عنه فبكى عمر ونحن جميعا، عمر ننجل او طول جلل في ذلك المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مجلس کې د رسول صلی الله علیه وسلم بیا عمر رضي الله عنه بأبي أنت يا رسول الله، زما بلار دي بتا قربان يا رسول الله، عليك أغار استاب مكة بس غيرتكم. أنس بن مالك رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، رسول صلى الله عليه وسلم أحد غربا يورز ولانه، وأبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وسلم وعمر وسلم وعثمان وسلم رضي الله عنهم أجمعين، فرجف بهم لا غير خوزيده. رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت احد اخبر الرواد شغله غليشا وزي ودرقا فإنما عليك نبي بتاوني بيغمبر ولا وصديق أبو بكر صديق ده وشهيدان أو دو شهيدان دواني ولا لي يو عثمان ده أو بل عمر رضي الله عنهما. دي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي ورقل ده وشهيد كي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب خطاب زوی والذي نفسي بيده، باغ رب می د قسمی د چاپلاس کی جزما ساده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك، کله چې ته ویلار روان او شیطان ست مخ لرایشي نو شیطان ته لار بدلی نظرانه خو بدل پټي یو پټي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه یو ورځ هغه په خپل مجلس کې کېناستو فی سکینه ووقار، وسکینه او وقار. عبد الله بن مسعود یو فقيه صحابي او ډېر پوه صحابي او بعض صحابه او تابعین وسره ناسو ناغوت د نوادر او طرائف. نوادر مطلب دي شي عجيبون دي قصې او واقعات دی او تبعینول هغه ته سم وګي خو د رسول صلی الله علیه وسلم وقصه شروع کړو. لقي رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو کې د یو کسر شیطان ملو شو د مدینه په کوسو کې. مدینه په کوسو کې یو کوسه کې جری شیطان د رسول صلی الله علیه وسلم مرګري لمخې روان، فدعاه الجن الى المصارعه. ندي پیری او د شیطان د صحابي ته وی پهلوانی نه کو کشتی نه کو، یا غوته سیده او وګو ولې باندې کو. فصرعه الصحابي للصحابي جرا پیره او چکو یو ګرځي توی زمکه راواچ. دې پیریو ته دعني کوسما پریخ يا صحابي پریخو. ثم قال الجن ثانيه، دې پیری بدوین پیری هل لك في المعاوده بدوین پر خدای راځي او دې سیده. فتصارع دې پهلوانی او کشتی شروع کړ، پرځولي شروع کړو. فصرع الصحابي الجني، نبوز د پیری چې چکو دې زمکه له بیا راواچ. وجلس على صدره، ابو دي سینو ته کېناست. وی هغه ډېر چې غوړ غدنه پرې خو او د دې څنګهلونه دغه زینې نیولې. وی دي صحابي او ته چې ته مده ډېر کمزور سره ښکاري او ستاسو څنګهلې د سپي بشان دي، لکه د سپي چې څنګه نری څنګهلې او یو پیری وی هغه چې پیری د ستاره د بچکیدو طریقه وی هغه پیری او ته چې تل کرسی وای او پیری پاسې د ذلیل د غزینه غیب شو بیا راښکار نشو. لکسان عبد الله بن مسعود تهوي وإذا سوقوا ذا صحابي أبو خنداشو ومن عسى أن يكون إلا عمر، لكن عمر نين سوق بي لا عمر ذا أنا أوسق ذكر كولنش دوي عمر.